نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزیزانو کوم آیتونو چې تاسو مخکې تلاوت شو الله تبارک وتعالى په دغه آیتونو کې د جنت اسباب بیانې او د جهنم اسباب بیانې د جنت لار بیانې او د جهنم لار بیانې کوم لار جهنم تتللې ده او کوم لار جنت تتللې ده په دنیا کې خو چې د هر چا څه پوښتنه وکړي چې جنت غواړي که جهنم د هر مسلمان سره د هر مؤمن سره چې په آخرت باندې عقیده او یقین لري يهودي څه پوښتنه وکړي عیسائی څه پوښتنه وکړي د یو پرنګي څه پوښتنه وکړي چې جنت غواړي که جهنم نو ټول به وایي چې جنت غواړي د جنت طلبگار هر سړی د جنت طلبگار دی هر سړی وایي ز جنت غواړم هیڅوک به هم داسې پیدا نه کی چې هغه وایي ز د جهنم طلبگار یم جهنم غواړم هر سړی مطلب او مقصد دا جنت دی د الله رضا دی باندې خدا هر چا سر خلاص دی په دی باندې هم د هر چا سر خلاص دی چې هر کار چې سړی کوي یا هر مقصد ته چې سړی ځان رسي هغه یو څه اسباب لري هغه اسباب به پر ځای کوي بیا به خپل مقصد ته ځان رسي خپل مطلب ته ځان رسي دا سینس به کېدلې دا دنیا خدای پاک پیدا کړي تحت الاسباب ده دلته به اسباب برابرې دلته بچ د کم شه د پاره کم سبب دی هغه کار به کوي خامخا بیا به هغه مقصد او مطلب ته ځان رسیږي لکه پرځ کې یو سړی وایي ز بچان غواړم نو بچان خو دغه پسپین میدان ته نه پیدا کېږي جنت خو نه دی دا خو عالم جنت نه دی دا خو عالم دنیا ده په دنیا کې د اسباب سره سړی کار اخلي په جنت کې خو بچ یو جنتی وایي چې الله زوی غواړم 15 منټه کې به دیش ګلن زوی خدای پاک ورکی بدون د اسباب دنیا کې خود الله په دنیا کې هم د خدای پاک په وس پرانه د الله په قدرت کې ستا چې بدون د اسباب ته ته بچی درګي حضرت مریم علیه السلام ته بدون د واده خدای پاک بچی ورکه حضرت عیسی علیه السلام حضرت آدم علیه السلام خدای پاک بدون د پلار بدون د مور چې نه مور نو پلار د حضرت عیسی علیہ السلام خلا بیا هم مور وا پلار کې نو د آدم علیہ السلام خو نه پلار او نه مور بدون د پلار بدون د مور الله پیدا کړي د خدای په واسطه لیکن عام عادت ته خدای پاک داسې دی په دنیا کې خدای پاک قانون داسې جوړ کړی دی چې د هر شی د پاره خپل اسباب برابر کړی
نو اوس یو سړی وایي زه بچیان غواړم ډېر ارمان مو په زړه کې دي ډېر طلبګار یم ډېر لوی مقصد مو دی ډېر ارمانی یم نو واده نه کوي نکاح نه کوي او بیا ناری وایي چې زه بچیان غواړم نو ته به څه ورته وایې چې یاره ستا د بچیانو ارمان نسته که ستا د بچیانو ارمان وایي تا خو به واده کاوه تا خو به نکاح کول په سپین میدان چیرې تا ته بچیان میلاویږي دا چې نکاح نه کوي واده نه کوي د دې معنا دا ده چې ارمان یې نه لري که دې درلود بیا به د نکاح کول یو سړی وایي وږی یم کاشکې چې موړ سوی وم ډېر وږی یم بیخي وږی یم مخ ته دسترخوان پروت دی ډوډۍ پرته ده خوراکونه پراته دي هر څه پراته دي خوري یې نه او هلته نارې وایي چې زه وږی یم نو چې وږی یې ځان مړېدل غواړې نو خو دا ډوډۍ وخوره موړ به سي یا ډوډۍ نه خورم نو وږی نه که ته وږی وایي بیا به دې خوړل یو سړی وایي زه تږی یم کاشکې چې وب سوی وایي کاشکې دا تنده مو ختمه سوی وایي مخ ته یخ ګلاس اوبه پرتې دي لکه خو دا اوبه وچ شه نو خو تنده به دې ختمه سي یا نیچ شم نو معنا دا ده چې تږی نه یې که تږی وایي بیا به دې دا اوبه څښه هر سړی دعوه لري د یو شي نو بیا به دغه رښتونې دعوه او دا درواغزنه دعوه دا به ته معلوموي په دې سره چې دی هغه اسباب تلاس وروړي که نه که اسباب تلاس وروړي معلومه ده چې دا سړی په دا دعوه او په دا خبره کې رښتونی دی او که اسباب باندې کار نه درلود هسې د خولې نارې ولې دا غواړم معلومه ده چې دا د زړه نه دي دا هسې د خولې نارې دي چې وایي نو کم سړی چې جنت غواړي هغه به که چیرې د جنت لاره اخیستی دې ته موږ وایو چې دا رښتونی سړی دی دې ته موږ وایو چې دی چې دا دعوه لري دغه تمنا او دا نارې چې وایي دا د زړه وایي واقعي شوقي دی د جنت ته ورته وګوره د جنت لارې م اخیسته او یو سړی وایي جنت غواړم خو جنت غواړم لاره د جهنم روان یم د جنت په لاره نه ځم نو موږ ورته وایو چې دا سړی جنت نه غواړي دا یې د زړه نه غواړي هسې د خولې الفاظ دی د خولې خبرې دي که یې په زړه کې د زړه جنت نه غواړي واقعي یې شوقي نه دی که واقعي شوقي وایي دا د جنت لاره بیا اخیسته نو په دغه قانون خو موږ په دنیا کې ډېر پوه یو ښه دی ډېر پوه یو دغه چې دا بچیان غواړي او واده نه کوي هر سړی دې ته لیونی وایي دا چې دا لوږه ختمېدل غواړي او مخ ته دسترخوان پروت دی خوراک نه کوي هر سړی لیونی ورته وایي چې دغه دماغ خراب مخ ته اوبه پرتې دي او ځان ته وایي زه تږی یم کاشکې چې وب سوی وم اوبه نه چې هر سړی ورته وایي ته لیونی یو سړی وایي پیسې غواړم سرمایه غواړم دولت غواړم کاشکې زه یو دولتمند سړی جوړ سوی وای کاروبار نه کوي دغه په کور باندې ناست هر سړی ورته وایي چې ته لیونی یې مړې د اسمانه خو پیسې نه راوړي چې په تا باندې به د اسمانه پیسې خو ولاړ سه یو کار وکړه نو به پیسې پیدا کړي دا د دنیا په کارو مو ډېر ښه سرخلاص دی ښه دی هر سړی چې یو کار غواړي بس په پسې دی بیا حرکت کوي بیا منډې وهي یو سړی د خپل واده دپاره څونه منډې وهي ځوان یې ورک ایران ته تللی دوبۍ ته تللی چیرې تللی څه دپاره تللی یا له ورور را باندې دی ورول ګټم یار واده مو کړی دی واده مو بند سوال کوي په مسجد کې سوال کوي نارې وایي چې زما واده بند دی ما ته پیسې را ډېر ضلالتونه پر ځان باندې وړي ډېرې خوارۍ تېروي ډېر محنت کوي مقصد ته ځان رسوي د دنیا لیکن چې دماغ چې مو کار نه کوي هغه مو د آخرت په ځای کې بیا دماغ کار نه کوي جنت غواړم د خدای رضا غواړم د جهنم څخه بچاوېدل غواړم کوم هیڅ نه بس بېغمه ناست دی دې ته خلک لیونی وایي ښه دی دا احمق دی دا بېوقوف دی دا نادان دی جنت غواړم کار نه کوم یو کار نه کوم د دین کار نه کوم الله رضا غواړم ګناهګار یم ګناوې کوم د الله نافرماني کوم په مفته کې جنت نسته ښه دی 15 روپۍ مفتې چاته نه میلاویږي 15 روپۍ دا دومره عظیم جنت دا داسې مفت نه میلاویږي ښه دی بس خدای مهربانه دی لکه دا ګناه مه کوه دا د خدای نافرماني مه کوه خدای ته وګوره دا کار یې لکه دې لکه خدای مهربانه دی خدای واقع مهربانه دی خدا واوري ښه دی خدای په چا مهربانه دی خدای په هغه چا مهربانه دی چې یو سړی د خپل عجز د الله و مخ ته کښېښودی چې یا الله زه ستا یو عاجز یو خواره بشکی بنده یم
اللہ تا رب یہ، تا خالق یہ، تا مالک یہ، تا دا تمام کائنات و بادشاہ یہ، اللہ لوی خدا ہے، لوی دی قدرت تی، لوی دی طاقت تی. دا اللہ عظمت دی اقرار ہوتی زڑکے زڑ دے ہم دا خدای پا عظمت ڈکی دا ہچا عظمت قائل نئے دا یو رب دا عظمت قائل ہے چی اللہ لوی ذات ہے ستا عظمت تا سلام دی یا اللہ تزمج مربی اعظمی تزمج مربی اعلائی تزمج مالکی تزمج خالقی تزمج رازقی داسی و عظمت دی دا اللہ پزڑے کی پروت بھی دائی یاو او خپل عاجزی دی پزڑے کی پرتائی چو یا اللہ زخستا یو دیر کمزوری بندیم دیر عاجزیم اسم ہم پا وسنا دا پرا ذرا برابر کبر دی ہم پزڑے کی نہیں دا خدای خدای منے خپل عاجزی منے دا غصڑی باندی بیا خدای مہربان دی اللہ دمر رحم ذات دی دمر کریم ذات دی دمر مہربان دی ترپلار او مور ہم اویا وارزیات مہربان دی لیکن پر دغ سے سڑی باندی شادی یو سڑی کم مستی کئی خدایی چلی زانتا خدای وائی فرعون و انچانا ربکم والاعلا ذلوی خدایم نو پا فرعون باندی ہم خدای مہربان دی دا فرعون دا پارا خو بے اللہ قہار دی آخری وقت کی چی فرعون غر کے دی پا دریائی نیل کی پا دا آخری وقت کی کلمہ وویلا کلمہ داسی وویلا ولی یا اللہ ما ایمان دی پر حق رب باندی چی دا بنی اسرائیل و رب دی وہ بیرے دی پا دغه وقت کی جبرائیل علیہ السلام خدای پاک ورته راواسته وي چې ورسه په خوله کې د دریاب د شنې خټ ورته ښکته کړه ته اوس کلمه وایه نو که خدای مهربانه وای نو بیا خو به فرعون هم مهربانه وای ما د ځانه فرعون جوړ کړی زه د خدای دعوه کوم تکبر کوم لویه کوم د خدای د نه منم د الله د احکامو سپکاوی کوم ګناه کوم په ګناه باندې فخر کوم او خدای مهربان دی ما که ګناه کولی بیا شرمنده وی بیا د خدای بیریدلی لا ته مو ژړلی د سترګو مې اوښکې بهېدلی خوار وزار کر ګرځېدلی نو به خدای مهربانه وی په ما باندې چې دا خوارکي ګناه کړې ده اوس نو پریشانه دی اوس نو الله وایي زه به دې وبخښم او که زه ګناه هم کوم په دا ګناه برسېره د الله د دین سپکاوی هم کوم د الله دین ته هېڅ قدر هم نه ورکوم ځان مجرم نه بولم ځان ګناهګار نه بولم او وایم چې خدای مهربان دی خدای قهار دی ښه دی او الله قهار دی د دغسې خلکو دپاره متکبرین انسانان چې د خدای خدایي نه مني ځان ته د الله د دین درناوی نه لري د الله دین ته په یو قدر نه ګوري د الله د احکامو سپکاوی کوي د دغو انسانانو دپاره بیا خدای قهار دی د الله په قهر به غضب بلل کېږي نو آخرت په باره کې بس ما شیطان په دې دوکه کړی هېڅ نه کوم بېغمه ناست یم دعوې ډېرې لرم مطالب ډېر لرم د الله د پیغمبر دې زما څه خوشحاله د الله د پیغمبر شفاعت دې زما په نصیب یې په ورځ د آخرت کې په پل صراط باندې د بجلۍ په شان باندې تېرېږم جنت ته دې داخلېږم د میزان ترازو پله دې زما درنه یي عملنامه دې په رسته لاس راکول کېږي کوم هېڅ نه داسې مفتې نه دي ښه دی چې ما تا ته به عملنامه په رسته لاس راکول کېږي او دلته به خپلې خرمستۍ کوم نه داسې نه ده دلته به عیاشۍ و مستۍ کوم د به د الله قانون د الله دین به هم په خاورو کې غورځولی د الله د دین سپکاوی به کوم د الله نه به مغفرت نه غواړم د الله د عظمت و د کبریا د لوی اقرار به نه لرم اسی به په خولې جمع خرچ وي څه کم ویل خدای مو بس خالی هغه وخت په یاد چې یو قسم اخلم نو مو خدای په یاد نور مو خدای نه دی په یاد چې د الله ذکر وکم الله یاد کم د الله عظمت بیان د الله بڑائی بیان کم د الله لوی بدان نسته دا خو به بس کوم یو قسم اخص نو کوم د خدای نوم په خپل راړ رحمت وسات نو که د دنیا کارونه دي خپل اسباب لري هغه اسباب پر ځای کوي نو با مطلب ته ځان رسي کدی دا اسباب پر ځای کړ مقصد ته ځان ورسي که خدای کول
کده نه که پر ځای نارې دی والي نو به خلک درته وایي چې لیونه آخرت کارونه هم اسباب لري هغه اسباب کدي پر ځای کول نو به بیا خلک درته وایي چې واقع د زړه ته د جنت عاشق یې واقع د الله رضا غواړي واقع د خپل د پیغمبر د سفارش او د شفاعت امیدوار تمنا لري او کدي کار نه کا او به غم نه استه سحر تر ما شام په ګناه کې اخته نو به خلک درته وایي چې لیونه دماغ دې کار نه کوي کته رښتیا جنت غوس د جنت لار خدا د تروان دوري نو د جنت لپاره خپل لار استخپل اسباب څه دا قران په دغه آیت کې الله د جهنم لار هم بیان کړه د دوی لارې د جهنم دي کداغه وی الله وی او دوی لار دوی اسباب دو اسباب د جنت ته کداغه وی نو الله وای واما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هي المأوى جهنم په مزایوي کبه مو جنت زایوي خپل زندگی ته وګورم چې ما کوم زندگی کړه دا د جهنم زندگی ده واما من طغى کم سړی چې سرکشي وکړه دا نفس آزاد کی نفس د الله د قانون نه سرکش شو تجاوز یې کاوه د الله قانون یې نه مانه زموږ د خدای په مابنځ کې چې حائل دي د غزما او ستا نفس دي شت نه دا غر د خدای پاک ستاره ګرځولې چې ستاو د الله په مابنځ کې نو دا غر حائل دي ته خدای ته ځان نه سره رسولې ولی دا غرونه ما په مابنځ کې نه دا اسمان سماو د الله په مابنځ کې حائل دي چې الله ته ځان نه رسولې ولی ځکه اسمان مو په مابنځ کې نه مدام زکی نه دا دریابونه نه دا دشتونه هیڅوک زماو د الله په مابنځ کې حائل نه زماو د الله په مابنځ کې چې حجاب دی حائل دی ما خدای ته نه پرېږدي دی د خدای دشمن دی دا زما نفس دی شت مجدد الفسانی صاحب په خپلو مکتوباتو کې یو خبره کوي وای بامار سیاه بنشین و با خود منشین دا تور زهرینه مار سره یو ځای کښېنه استوان نه درته کوي څه به در وکړي مړ به دي کې ډېر مشکل نه درته جوړوي د خپل نفس څخه یاري مه کوه د تور مار سره یاري وکړه ښه دی دا زهرینه مارانو سره یاري کوه مشکل دومره نه درته جوړوي د خپل نفس یاري مه کوه د خپل نفس د خپل خواهشاتو اتباع ما کوه د دې په قول ما کوه د دې د ممنه بس زما دشمن زما خپل نفس دی شاد چې ترڅو پورې دا نفس دا ما کنټرول کړی نه دا نفس مو په قابو کې راوستلی نه ایمان ته ځان رسولی سم نه الله ته ځان رسولی نفس په قابو کې حقیقی ایمان ته ځان رسولی سي هغه اصلي ایمان چې الله یې غواړي هغه چې د دنیا او د آخرت د دواړو کامیابی پورې تړلی ده هغه په دې پورې تړلی ده چې ته به د خپل نفس قابو کوې د خپل نفس نه به نفس مطمئنه جوړی د خپل نفس به د الله د دین تابع کوې چې بیا د ستا نفس د الله دین ومني او داسې ومني چې عاشق سي ورباندې بیا او نه سرکش نه دی د خدای دین ته ګزه ګوري لانا تب په دا نفس خواري تیرې تب مجاهده کوي تب ریاضتونه کوي تب مهنت کوي دا نفس به د الله دین تراولي منی به پر نفس باندې چې الله عظمت په منی د الله د دین عظمت په منی د الله د هر حکم بدای منی دا به منی دستا نفس نه بیا نفس مطمئنه جوړیږي شاده بس بیا به هغه نفس وي چې د الله دین به خوند ورکي د الله په مسجد کې به سات تیر وي شاده په سینما کې سات نه وي بیا به په دوه رکعات نه په منځ کې د ډیر سات تیر وي ډیر به خوشاله د باندې په ډمو ډمامو باندې سات بیا نه تیر دی به د دابیدنه دی خوا ګرځي دا نفس په داسې کنټرول نفس چې زدا زې تراولم د دې لپاره بیا شرط دا دی چې زه به خپل روحانیت غالب کوم دا زړه به مضبوطه کوم زړه چې څونه ژوندی کېږي د غومره د خدای ته رسي نفس چې څومره ژوندی کېږي د الله نه دې راګرځي زه به دا نفس مړ کوم دا به مغلوبه کوم دا به خواروم دا به ذلیله کوم د هره تمنا به د خاورو سره خاورې کوم
بیا به ورځ په ورځ الله ته نږدې کېږي زړه ته به ورځ په ورځ تقویه ورکوم خوراک به ورکوم چې په چش باندې زما په زړه کې تقویه راځي د الله په ذکر باندې راځي د الله په تعلق باندې راځي په نیکو اعمالو باندې په زړه کې نورانیت پیدا کېږي زړه کې قوت پیدا کېږي دا کار به زه کوم چې هلته نفس هغه زما روح غالب سو زړه ژوندی سو نفس بس بیا په یو خوا ځان نه شورولی زړه دا د تمام بدن بادشاه دی شادي دا بادشاه چې یو پلا دا باچی ونیوله بیا سر څوک نه سوی جوړولی زما استاد دا یو پرزه نه ده دا زړه دا یو ټوکره د خدای پاک په ما او تا کې ایښده دې کې دومره کمالات پراته دي سبحان الله خو چې ما او تا کار ځینې وم کار نه ځینې اخم بس هلته مو یو ځای در دوړو لاندې کړی تر خاورو لاندې دی تر هیرو لاندې دی هیڅ کار نه ځینې اخم ډېر قیمتي شی دی شدي ده د دې سره دومره کار اخیستل کېږي ډېر څه دي چې ما او تا نه یې په خبر خو هغه وخت به په خبرېږو چې دا زړه ژوندی کمزه دا د زړه سترګې کار وکړي د زړه غوږونه کار وکړي زړه کې قوت پیدا سي بیا به په هغه شیانو خبر یم چې نه به په کتابو ما لیدلې وي نه به مو د چا څه اورېدلې وي بیا به دا دنیا داسې شاته رانه پاته وي الله سره به مو ډېر مضبوطه تعلق چې یو پلا دی مازې ژوندی سي ښه دا زړه مازې ویښ سي یو پلا نو زړه ته به قوت ورکوي نفس به مغلوبه کېږي او زړه چې قوت پیدا کوي په څه شي پیدا کوي هغه وخت پیدا کوي چې زړه د مریضۍ نه خلاص بیماری نه خلاص زړه جوړ زړه به ما او تا ته په دنیا او په آخرت کې ګټ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ورځ د آخرت چې ما او تا ته ګټه کوي جوړ زړه ګټه راته نا جوړ زړه ما او تا ته نه په دنیا کې ګټه کوي نه په آخرت زړه چې جوړیږي د بیماری نه خلاصیږي څه ټیم خلاصیږي هغه وخت خلاصیږي چې د الله نه غیر د بل چا سره تعلق کټ سي ختم دا کوشش بستا روان وي شت ورځ په ورځ به تخپل تعلق د الله نه غیر کاټه بس الله سره به ورځ په ورځ تعلق جوړه هغه به خپل د زړه په دا کار ډیر شو پیږي ما او تاسو به نو خالص یو نیت غواړي یو قصد غواړي یو اراده غواړي اراده مازی وکړه شد نیت مازی وکړه چې د زما زړه الله وای زما زړه د الله په ذکر مشغول دی زما په زړه باندې د الله نوم لیکل دي دغه یو اراده خو وکړه دغه نیت خو وکړه دغه قصد خو وکړه بس دغه نیت او قصد دی وکړي داسې قصد چې بیا قسم هم پر اخستل شي چې والله زما زړه الله وای دومره ټینګ عزم وکړه دومره قصد وکړه دومره داسې ښایسته نیت وکړه دا زړه به بیا الله وای دا زړه کې به د الله تعلق بیا پیدا کېږي دا زړه به د الله سره تعلق پیدا ورځ په ورځ چې د الله د تعلق خوند یې ولیدی بیا به ورځ په ورځ د غیر الله سره تعلق شکیږي ورځ په ورځ به د شیانو سره د نفرت کېږي اخر به دا مرحله ته راورسېږي چې دا یو سکند هم د الله نه بغیر د بل چا سره تعلق درسته مجید الفسانی صاحب وای تاثر موی از غیر آگاه است از سلامتی گمراه است چې د ویشته د سر قدر هم دا زړه د بل چا سره مشغوله و دا زړه بیا هم سالم نه دی دا جوړ زړه نه دی جوړ زړه هغه دی چې د ویشته د سر قدر هم د بل چا تعلق نه بلش ما درته ول چې یو پلا دی د الله په ذکر خوند واخلي د الله په تعلق باندې خوند واخلي بل شی به بیا یادوي هم نه دا یو سکند به هم نه یادوي دا یو منټ به هم نه یادوي نفس چې دغه ځای ته رارسېدلی نه وي جنت لاره ده نه ده کاکا ما او تا نفس سرکشه کړی دي نفس ورځ په ورځ چاغوم ذکر نه کوم دا خپل زړه ته مور پام لا هم نه دی چې زه که سره یو څه لرم کې نه زړه لرم کې نه لرم زما زړه یو څه کوي کې نه کوي ورځ په ورځ عیاشۍ و مستۍ کوم ورځ په ورځ مې د الله نافرمانۍ ته ملا تړلې خدای مو دې وساتي الله مو دې وساتي نو بیا خو د جهنم پر لار روان بیا د جنت پر لار نه یم روان دا لوی موبایلان دي چې دا اوس د هر ځوان سره ورسره دي په دغه موبایلانو کې هغه حرامزادګۍ کېږي
هغه کفر کیږي، هغه د خدای د قهر او په غضب لړلي کارونه کیږي چې شیطان بلا غوژونه ورته نسی شد. دا د هر ځوان په جیب کې دی، د هرې ښځې په جیب کې دی، د هرې پیغلې په جیب کې دی. اب ورځ تېره جمعه موږ یو شیخ صاحب له ورغلي و مجلس کې، نو هغه ګپه کول ول زما یو شاګرد و د هغه مجلس یې کاوه، ول هغه خوب لیدلی ول، په خوب کې خدای پاک راته وویل چې کم څوک دا غټ موبایلان ګرځي، غټ موبایلان ګرځي او په هغه کې بیا دا دندې کوي، دا به بې ایمانه د دنیا نه ځي، د دې به ایمان نه نصیب کېږي. ول الله په خوب کې راته وویل. دا اوس دا تېره جمعه کومه ورځ به زه یو عاجله ورغلی وم، نوي کلي کې واجه صاحب راغلی، نو ګپې راته کولو په د اخر شپو کې چې راتلم، ول ما یو خوب ولیدی، خوب مې ولیدی، نو داسې بس خدای پاک راته وایي چې بس اوس قیامت کېږي، اوس به ټول مرئ، هېڅوک هم نه پاتېږي، دا دنیا به ټوله فنا کېږي، او چابک موبایلان د جیبه وبس، دا غټ موبایلان د جیبه وبس، الله وایي راته وایي. خیر خو خوب کې ډېر بد حال ول، زما سره کور عالم را سره واغې ته ما ول مال بس اوس مروټ ول، زما یو بچی وکشنی بچی ول، هغه په خوب کې مړ شو، بیا مو کفن پر اوار، بس داسې کیفیت لکه و چې ګرد مرو قیامت کېږي اوس. ول بیا راپورته سوم، نو بیا کمرې له ورغلم، ما نور ملګرو ته مې ویل مال موږ ته راپېښه ده دا غټو موبایلانو ته، دا د خدای مبغوض عمل دی چې څوک دغه دنده کوي، دا غټ موبایل ګرځي. په غټ موبایل کې فیسبوک کې، په غټ موبایل کې څه بلاوي کې څه ډېر شیان موږ یې ولاکه نو مان زده دي، هره دنده پکښې کېږي. یو سړی به دلته په عالمو کې ناست دی، په عالمو کې نه دی ناست، دا په امریکا کې ناست، دا په روس کې ناست، دا په چین کې ناست، دا په ایران کې ناست دی، دا د دنیا په دا یورپ په دا غربي ممالک کې ناست. ولې خدای قرار په عالمو کې د مسلمانانو په کلي کې اوسي، یا دا د مسلمانانو په کلي کې نه اوسي، دا چې دغه دنده دا الله دا شی په لاس کې دی، دا په یورپ کې اوسي، دا په یورپ کې چې کوم سړی اوسي هغه بیا ایمان بچاوي. هجرت ولې فرض دی؟ د مسلمان د کافر په ملک کې د مسلمان لپاره اجازه نه چې دی هلته استوګنه کوي، خامخا به دا وطن پرېږدي، زه به د مسلمانانو وطن. ولې فرض دی؟ ځکه اخلاق یې خرابېږي، زامن یې خرابېږي، اولاد یې خرابېږي، دا ماحول د کفر ماحول دی، د دې څخه به دی خامخا ځان باسي. نو زه چې اوس د مسلمان په ملک کې ناست یم، په خپل بستره کې پروت یم، په خپل پالنګ باندې ناست یم، او دا بلا را سره دی، د دنیا هره حرامزادګي پکښې ده. بل ورځ طالبان ته ویل ما د دنیا هغه لوی ارمونه هغه زه پېژنم، چا را باندې پېژندله دي؟ دې را باندې پېژندله. د دنیا هغه لوی ارمونه ښځه، هغه ډېره لویه ډمه ښځه هغه زه پېژنم، ما چا را ښودلې؟ ما ته دې موبایل را ښودلی. بزرګانو ته د الله د دین خلکو ته ولاکه دومره ټیم ورسره چې د خپل کلي خلک وپېژني. زه د دنیا هغه لوی ارمونه هم پېژنم، زما د ایمان به څه حال وي، زما د زړه به څه حال وي، زما عقیده به څه عقیده وي، د خدای سره به متعلق څومره تعلق. خپل پیغمبر سم نه پېژنم لکه دغه ډمه چې پېژنم، خپل صحابه نه پېژنم لکه دغه ډمه، خپل اسلاف او بزرګان نه پېژنم چې زما دین د هغو سره تړلی، دا د دنیا ډمانې ګرځه پېژنم. دا چا را باندې وپېژندل؟ دا دې را باندې وپېژندل. خدای مو دې وساتي، الله مو دې وساتي، د خدای د پاره شه دي. اوس به نو دغه هېڅ د الله د طرف د اسمانه څه یو اعلان وسي، ټولې دنیا ته وایي چې دا موبایلان پرېږدي، نو بیا به پرېږدو که څه ټکه کاکا دا تنبیحات دي، شریعت لرو، علما لرو، کتابونه لرو، ناروا کار دی، حرام کار دی، د خدای په لحاظ د دې نه لاس واخلي. نر ښځه ټول ګمراهان دي د دغې وجې. اوس خو بیا دومره عام شو دی، ټي وي خو دا غټ موبایل ته دی معلومېږي لکه بیخي چې قرآن مجید راړولې وظیفه که داسې ور معلومېږي. علما ټي وي نه مني، وایي ټي وي دنیا تباه کړه، کورونه یې تباه کړه، د خلکو اولادو بچیانو خاندان یې تباه کړه، دې کې د شیطانت تعلیم ورکول کېږي. ټي وي خو اوس بیخي شاته پاته دی، اوس نورې دندې شو. الله دې زموږ حفاظت وکړي،
نو الله وای و اما من طغى کم سړی چې سرکش وي سرکشي کوي دا نفس د الله د دین تابع نه وي چې څه په مخ ورځي هغه کوي واثر الحیات الدنیا د دنیا ژوند مختار کړي لکه موږ دا د دنیا عاشقان څوک دي بل ځای مبسي ګرځي دا عاشقان ناس چې دا نه دي دا ګور د دنیا عاشقان اول نمبر عاشقان چې کښېنې په مجلس کې د دنیا نه بغیر بل خبره ګس لرم نه چې دوه سره کښېنستل نه خدای یادې نه د خدای پیغمبر یادې نه به د قرآن یو آیت سره تکرار کی چې تاسو صورتونه یاد زما څو صورتونه یاد ته پلانکۍ صورت وایه پلانکۍ نه بس د دنیا مجلسونه دي شروع هانو تور اسپه هانو سپین اسپه هادي 100 روپۍ دی وګټلې هادي 100 دی وګټ هانو څو تنخواه دي دانو څنګه کاروبار دی دغه عشق دی کاکا د دنیا عاشق دی ته نه وایي چې سره رشکیب سي جړي په بازار کې ګرځي دی روان وي خلک ته معلومه چې د دنیا عاشق د دنیا عشق او محبت دی چې په خوله دي د دنیا د کم شي تذکره و دغه محبت دی زه د دنیا نه بغیر د بل چا مجلس کې سلرم نشد دا دنیا زما معشوقه ده د دې سره زما محبت دی د دې زما تعلق او یاد وساتئ چې د دنیا تعلق د چا سره پیدا شو دا به د دنیا هغه لوی بيدنه انسان ځنه جوړېږي د خدای بل لري کیږي بس بیا دا به جهنم پر لار روانه دا به د جنت راګرځي کله دنیا تعلق څومره د خلکو سره نو دغه په خدای ګران وي څومره چې د دنیا تعلق ور سره دي دغه مر به د الله سره لري کیږي یو حدیث کې راځي الدنيا ملعونه وملعونه ما فيها الا ذكر الله وما لا والا او عالم او متعلم دنیا ملعونه ده په دنیا کې چې څه دي هر څه ملعون دي یو د خدای ذکر یا د خدای د ذکر سره کوم شی مناسبت لري نور کارونه یو طالب متعلم چې د دین تعلیم حاصلې یو معلم چې د دین تعلیم د دین درس کوي دا استاد دا څو شیات یو د ذکر والا یو طالب شو یو ملا دا درې کسان دا د خدای د لعنت لري دي دغه په دنیا کې دغه درې کسان خدای پاک ته خوان ورکړي هیڅوک خدای پاک ته خوان ورکړي چې یو ذاکر ذکر کوي یا د ذکر والا سره محبت یې مینه ده یا د ذکر والا سره ناس ته ولاړ کی مسجد ته راځي مسجد خوان ورکړي منځ خوان ورکړي دغه خلق الله ته خوان ورکړي نور په دنیا کې یو شی هم الله ته خوان ورکړي او دا کې تی سوچ ووي دا طالبونه خدای پاک ته خوان ورکړي حدیثو کې راځي د طالب شو ته خدای پاک د پرشته را استی پرشته وزر ورته غوړي وزر غوړي طالب شي پرشته لکه یو معزز بن مدر رواني غالي ورته واره استا ورته راځي د هیڅ حق شو ته پرشته دا پاک مخلوق وزر نه غوړي د طالب شو ته د خان صاحب شو ته نه غوړيږي ملک ته نه غوړيږي نواب صاحب ته نه غوړيږي وزیر اعلی ته نه غوړيږي وزیر اعظم ته د پرشتي وزر نه غوړيږي صدر ته نه غوړيږي چا ته نه غوړي دا مشه غټ خلک بول غټ سړی لوی سړی طالب دی لوی سړی ملا دی دا د الله په نظر کې لوی خلک دي الله دې د دوی قدر مشترانه نصیب کړي شاید الله دې د دوی چې الله ته څومره محبوب دي الله دې ما او ته هم د غومره محبوب چې د دوی په واسطه باندې بیا الله سره ما او ستاسو تعلق پیدا شي دا ولې د طالب اوس ډېر نپلونه کوي یا نپلونه طالب نه کوي شاید ګرد شپه بده ما حسین چې کتاب وکړي بده سي سحار مانځه ته په مټي راپورته کیږي ګرد ورځ تناسي ذکرونه کوي یا ذکرم نه نو کې چې دا په خدای ګران ولې دومره دی نقطه د الله سره د تعلق صرف او صرف دغه ده چې د دنیا سره دومره تعلق نشته لوی سړی دی ځوان سړی دی چې دنیا ته راوځي کاکا خلک اصلي ونیا په دغه وجه ورته وایي یار لوی سړی دی ځوان طاقتور کاکا خو راوځه خو څه کار وکړه پیسه وګټه په حجره کې ناست د بل زیرې ته ناست دا نه مې ګولې ته ناست دا خورې خلق خو د دغه وجب خراب خلق بولی خوار په دغه وجه بولی الله یې معزز په دغه وجه بولی چې د دنیا سره تعلق نشته د ازمات محترم خلق دی ولی د دنیا سره یو تعلق نشته نو که د دنیا سره د چا تعلق نه وو بس دا په خدای ګران خلق شت الله ته محبوب خلق او که د دنیا سره متعلق دي سهار تر ماخستانه د دنیا نه بغیر بل څه پیژنم
لاس هم په دنیا لګیا دی سترګې هم په دنیا لګیا دي غوږونه هم لګیا شي هم لګیا دي لاسونه هم لګیا دي زړه هم په دنیا لګیا دی دا به د خدای سړی ډېر لرې کوي ښه دی نو دا دوې لارې یو طغا سرکشي یو د دنیا محبت فإن الجحیم هي المأوى دا سړی ټکانه جهنم واما من خاف مقام ربه وقت نست ترجمه به وکړو اما من خاف مقام ربه کم څوک چې د الله مخته د درېدو سبیره دی چې ورځ خو د الله و مخته درې د قیامت سوچ ور سره و د قبر سوچ ور سره و د الله د سوالو د جواب سوچ ور سره خوف ور سره و د الله بیر ور سره ګناه نه کوله تقوا یې کوله ګناه نه کوله کبي امه ورځ نه وسی بیا چې بغار الله تعالی دا کارې کاوه او بل ونهى النفس عن الهوى دا خواهشات نه ځان را وګرځوي دا نفس قابو کی کوي دا خپل نفس مطمئن نفس کوي دا نفس مقابله وکړه فإن الجنة هي المأوى دا سړی ټکانه به جهنم جنت دا سړی به جنت نو جنت غواړم د جنت لاره دغه د شد دا عیاشي او دا مستی چې څه په مخ راځي هغه کوم د الله د حکم پایبند نه یم که حلال ده که حرام ده دنیا پرې شودل یو حقیقتا پرې شودل چې کسر طلاق ورکړي یو حکمان پرې شودل دي حکمان پرې شودل دا دي چې دنیا باندې لګیایم شدي خو حلال غواړم حرام نه غواړم قسم په خدای ده چې په کروڑو په اربو دا ټول دنیا د پیسو ډکه کې د ډالرو یې ډکه کې او بیا یې راکې خو حرام وي قسم په خدای دې ورته ولا ګورم دغه د سړي ایمان وي دغه سړي بس دی لکه د دنیا والا نه دی دا د الله والا سړی قسم په دنیا لګیا دی کاروبار کې پیسې ګټي کار زندگی لري تجارت لري دکانونه لري هر څه لري لیکن حرام تلاش نه اچي حرام چې هر څومره یې ورته ګوري امنه دا سړی هم واکه دنیا پرې شته شد مشته خو کمزوري او شته اوس مکمله دنیا پرې شودل لکه طالب ملا چې پرې شده دا سي دنیا پرې شودل دا چا په وسنه پرې شد اور سړی لګیا دي څوک د جاپان سره په رابطه کې د څوک د لندن سره څوک د چین سره مالونه را روان دي کارتن را روان دي د 200 لک مال را روان دي دا بل بیا د 500 لک مال را روان دي دا بل بیا څکسه نو دې ته اوس وای تراسه په وجره کې طالب سم ډېر ګران کار دي شاد کم سے کم که هغه نسو کولای دا خو کم چې حرام نه غواړم چې هر څومره ډېرې چې حرام سوزه به بلغت او قسم په خدای دې ورته ولا ګور دا سړی هم د الله والا سړی لا دې مشته توفیق راکړي خدای پاک دې د دین تعلق راته نصیب کړي الله تعلق دې خدای پاک راته نصیب کړي د ذکر والا خلق مې جوړ کړي د دین والا خلق مې جوړ کړي د دنیا د محبت نه مې خدای وسات واخر دعوانا